پاکستان ته د خطر زنګ د هند او طالبانو یارانه پیل شو. ډهلي کې سفارت طالبان ته وسپارل شو. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د تیرو کال راهیسې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته طالبان سیمه کې د بل ملګري هیواد په لټه کې وو او په دې بریالي شول چې هند سره اړیکې جوړې کړي. دا چې عباس ستانکزي هندوستان کې لوړې زده کړې کړې نو هند سره له پخوا راهیسې اړیکې درلودې چې ښکاري د همدې له برکته د هند او طالبانو یارانه پیل شوه. وروسته له هغه چې عباس ستانکزي وویل چې ممبئی او حیدرآباد کې قونسلګري طالبانو ته سپارل شوې او نږدې ورځو کې باید د ډهلي سفارت هم طالبانو ته وسپارل شي. تازه خبر دا دی چې په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر فرید مامونځی وایي هند په فعاله توګه ډیپلوماتان هڅوي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ونیسي. نوموړی زیاتوي چې هند د هغو ډیپلوماتانو ملاتړ کوي چې د طالبانو ملاتړ له ځانه سره لري. له بلومبرګ نیوز سره په مرکه کې په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر فرید مامونځی وایي چې په وروستیو میاشتو کې د هند او طالبانو اړیکې سره نږدې شوي او داسې ښکاري چې د نږدې ملګري په توګه د پاکستان پر ضد استعمال کړي. د پخواني نظام لسګونه ډیپلوماتانو خپلې دندې پرېښودې. یوازې هغه ډیپلوماتان پاتې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزارت سره په اړیکه کې دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. مامونځي زیاته کړه چې د ممبئی جنرال قونسل زکیه وردک په حیدرآباد کې جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل او همدارس د سوداګرۍ برخې سلاکار قادر شاه د طالبانو ملاتړ له ځانه سره لري. هند غواړي له طالبانو سره اړیکې ولري ترڅو په افغانستان کې خپلې پانګې خوندي او خپل نفوذ وساتي. نوی ډیلي تیر کال په کابل کې خپل سفارت د بشري مرستو لکه خوراکي توکو او درملو د رسولو لپاره پرانیست، خو لا تر اوسه د افغان اتباعو لپاره د ویزو په ګډون قونسلي خدمات په پراخه کچه ځنډولي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.